د ښاریانو د اړتیاوو د پوره کولو او د ژمي له رارسېدو سره د سپن توکو د اسانتیاوو د برابرولو په موخه د غزني د ښاروالۍ ریاست له لوري د ډبرو سکرو د ویش لړۍ پیل شوه. د مسؤلینو په وینا شاوخوا 100,000 ټنه د ډبرو سکاره به په ټیټ قیمت او لوړ کیفیت د غزني ولایت اوسیدونکو ته وویشل شي. دوی همدارنګه د دغه ولایت اوسیدونکو ته د ویش په برخه کې د پوره شفافیت ډاډ ورکوي. نن الحمدلله غزنی ولایت ته 100,000 ټنه زغال راغلی دي او الحمدلله په دومره وړیا قیمت چې تقریبا که موږ تاسو ټول بازار وګورو، حتی چې د دنیا بازارونه وګورو، په دومره کم قیمت باندې به داسې د ښه کیفیت والا زغال یو خو داسې ایسي په کم کیفیت یې په کم قیمت باندې یو کیفیت یې کمزوری نه، الحمدلله کیفیت یې هم ښه قوي ده. هر ولایت ته موږ زغال لېږلی ده، کمیټه موږ په هر ولایت کې ورته ټاکلې ده. د کمیټې د والي صاحب محترم په حضور باندې او د هغه په هدایت باندې بس کمیټه ورته جوړه یي. کمیټې له لارې چې خلکو ته پرچې ورکول کېږي، هغه راځي دغه مرکز ته راځي، دلته هغه صاحبان د لیست سره کوم همکاران چې دلې کار کوي هغه دلې بیا د پرچې له نګاه چې خلکو ته توضیح کوي. د غزني اوسیدونکي هم د ښاروالۍ ریاست د دغه اقدام هرکلی کوي او وایي چې په بازار کې د ډبرو سکرو بیې لوړې شوې وي، خو اوس دوی کولی شي دغه سکاره په ارزانه بیه او ښه کیفیت ترلاسه کړي. خوشحال هستیم برای نفرای به وضاحت. همین خوب است، ولی پیسه زغال در بازار در 10,000 ریال 7,200 میده. همین خوب است. یک نیم تن زغال، یک تن زغال بگیره پرده یک خانواده کم وضاحت میشه. خوبه. تشکری خیلی خاص دارم از شاروال صاحب محترم که یک برنامه را برای مردم ساختن که مردم خیلی بی‌وسع بی‌توان است، دیگه میتونن که از اینجا با قیمت خیلی ناچیز زغال بگیرن و تسلیم شوند. دا په داسې حال کې ده چې د ژمي موسم پر رسیدو سره غزني کې د ډبرو سکرو بیې شاوخوا 10,000 افغانیو ته لوړې شوي چې ډیری بېوزله هیوادوال یې د پیرلو توان نه لري.